سلامون دوستان، اوس تاسو کولی شئ چې د فیسبوک څخه هره ویډیو را ډاونلوډ کړئ بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. دوستان که چېرې تاسو غواړئ چې د فیسبوک څخه ویډیو را ډاونلوډ کړئ، نو په نن ویډیو کې تاسو ته ډېره اسانه او ډېره زبردسته طریقه درښایم. نو اوس تاسو کولی شئ دوستان د فیسبوک څخه هره ویډیو را ډاونلوډ کړئ او د دې لپاره تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې په خپل موبایل کې کوم اپلیکیشن انسټال کړئ او د هغه په ذریعه تاسو فیسبوک څخه ویډیو را ډاونلوډ کړئ. ځکه هره ویډیو مو چې خوښیږي په ډېرې اسانۍ سره صرف په یو کلیک کې د فیسبوک څخه ډاونلوډ کولی شئ. اعظم باقي طریقه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښایم، خو مخکې له چې ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که څوک زموږ ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیجونه هم در سره لایک او فالو کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو د دې لپاره به دوستان تاسو راشئ د ټول نه اول خپل موبایل کې کروم براوزر ته. لومړی درته طریقه په کروم براوزر کې ښایم او وروسته راځم په دغه افیشل فیسبوک اپلیکیشن کې درته ښایم. نو را به شئ د ټول نه اول به تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کله مو دوستانو خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړ نو را به شئ د هوم پیج ته. دلته به تاسو ته فیسبوک وي، فیسبوک په آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. که فیسبوک نه و دلته به تاسو سرچ کې ورته ولیکئ m.facebook.com. تاسو به څه وکړئ په دغه فیسبوک اپلیکیشن باندې آیکن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. لږ شیبه وروسته به ستاسو آی ډي دلته په فیسبوک کروم براوزر کې را خلاصه شي. او دوستانو که تاسو خپل آی ډي پکې لاګین کړی نه وي خپل ایمیل پاسورډ ورکړئ او آی ډي پکې لاګین کړئ. نو دوستانو دلته به تاسو ته راشئ. ګورئ دوستانو د ټول نه اول به دلته تاسو راشئ دوستانو په دغه ویډیو اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. یا هم هر څه کې چې تاسو ته ویډیو راځي تاسو په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. مقصد ما ته دغه ویډیو مخې ته راغله، دغه تاسو ته ښکاري. لومړی به ویډیو باندې کلیک وکړئ چې ویډیو پلی شي او وروسته دوستانو به دغه ویډیو باندې لانګ پریس وکړئ دغسې او ګورئ دلته موږ ته ډاونلوډ اپشن یې راکړ. ډېره اسانه طریقه ده. په دغه ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړئ دوستانو اټومیټیک به دغه ویډیو ډاونلوډینګ روان شي. اوس تاسو درښایم ګورئ دلته به ویډیو ډاونلوډینګ روان شي. دا دوستانو لاندې نوټیفیکیشن ښکاري ویډیو ډاونلوډینګ روان شو. دلته تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو اوس ډاونلوډ کیږي. زما نیټ لږ څه سلو دی. اټومیټیک مثال 15.8 MB ویډیو ده، ډېر تیزۍ سره به دغه ډاونلوډ شي. دلته تاسو ته ښکاري چې ډاونلوډینګ روان دی. نو په دغه طریقه تاسو ډاونلوډ کولی شئ دوستانو. او اوس راځم دوستانو دې ته که چېرته موږ مثلا یو ویډیو په فیسبوک کې دلته وګورو، تاسو به وایئ چې موږ کروم براوزر نه استعمالوو، موږ خو البته فیسبوک استعمالوو. دلته تاسو ته ښکاري. نو دوستانو تاسو به څه وکړئ، را به شئ په ویډیو اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ. که دلته پورته تاسو د ویډیو اپشن نه وي په درې خطو ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو ته د ویډیو اپشن راځي واچ ان ویډیو. نو پر دغه چې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو ته ویډیوګانې راشي. ګورئ دوستانو که دلته تاسو ته ویډیو راغله څه به وکړئ، هره ویډیو چې تاسو ته مخې ته راځي مقصد دلته به تاسو ته دغه ویډیو پورته دغه درې ټکي ښکاري په دغه ورته کلیک وکړئ. ولاندې کافي لینک اپشن راځي په کافي لینک باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو څه وکړئ، بیرته به راشئ دغه کروم براوزر ته. کله مو چې دلته راغلی دوستانو د پورته سرچ آیکن ښکاري، ګورئ دغه سرچ آیکن، په دغه سرچ آیکن به ورته کلیک وکړئ او دلته به اوس څه وکړئ، دغه لینک تاسو پیسټ کړئ. زه دغه لینک دلته پیسټ کوم. ګورئ کله مو چې لینک پیسټ کړ دا به سرچ بټن باندې ورته کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو لږ شیبه وروسته موږ ته همغه ویډیو راخلاصېږي. ښه تاسو ته ښه ورته پام وي. ګورئ دوستانو هغه ویډیو دلته موږ ته راغله. ګورئ کله چې دغه ویډیو درته راواوښته دوستانو تاسو به څه وکړئ، په دغه ویډیو باندې به دغسې لانګ پریس وکړئ. ګورئ لومړی به یې پلی کړئ. کله مو چې پلی کړه اوس به فاطمه احمدزی وایي چې د ولې ګورئ په دغه لینک به کلیک ویډیو باندې به لانګ پریس وکړئ او په ډاونلوډ باندې به ورته کلیک وکړئ. او دوستانو دغه ویډیو اوس اټومیټیک دلته ډاونلوډینګ روان شي. دلته تاسو ته ښکاري دوستانو ویډیو ډاونلوډینګ روانېږي. دا د ویډیو ډاونلوډ شو ورسېده پای ته. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو دغه ویډیوګانې اټومیټیک د ګوګل کروم څخه ډاونلوډ کولی شئ خپل موبایل ته. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده، ډېره زبردست طریقه ده چې ما نن ویډیو کې تاسو ته روښوده. په دې هیله چې دغه ویډیو دغه طریقه تاسو خوښ وي. که چېرته ویډیو طریقه خوښ وي ویډیو لایک او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه که وختونه وښه شي به ولرئ.